پدې ورځو کې مختلفو ځایونو کې په حرمت رسول باندې ډېر لوی لوی جلسې کېږي. ابرز مردان کې پېښور کې په دې موضوع باندې ډېرې لوی لوی جلسې وشوې. اصل کې د ډنمارک حکومت د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم پشان کې ډېر ګستاخانه کارټونونه هغه لګیا دی چاپ کړي دي او لګیا دی چاپ کوي. ستاسو زموږ د مسلمانانو میندې دي د پیغمبر بیبیانې چې هغوی ته ازواج مطهرات وایي، هغوی ته امهات المؤمنین وایي. د هغې باره کې د ګنده کتابونو لیکلو باقاعده اشتهارات راځي او دا د امت مسلمه دپاره د ډېر لوی غم او د افسوس وخت دی. په دې د دنیا تمام امت متفق ته کافرانم چې د پیغمبر توهین به نه کېږي. د یهودو او د نصاراو په کتابونو کې هم دا چې پیغمبران دا مقدس شخصیاتی، دا پاکیزه مخلوق ته، په هغوی باندې علم د الله تعالی د طرف نه د وحی په ذریعه باندې راځي. لیکن کافران نن سبا مسلسل د رحمت للعالمین تاجدار مدینہ محسن انسانیت پشان کی اغا گستاخانہ تصاویر، گستاخانہ خبری او د مسلمانانو ایمانی غیرت ته لګیا د چیلنج ورکوي. حالانکہ څلور واړه امامان په دې باندې متفق دي چې څوک پیغمبر ته کنځلې کوي دا واجب القتل له، واجب القتل او توبه هم نه قبلېږي. که شل دله هغه توبه وباسي د هغه توبه نه قبلېږي. سعید ابن ابي العاص وایي چې زما پلار کافرو، ناجوړو او ناجوړتیا کې دا ارمانو کو چې یاره که زه د دې بیمارۍ نه جوړ شم او ژوندی پاتې شم نو د هغه خدای عبادت ته به څوک هم پرېنږدم چې کوم د محمد مصطفی خدای دی. دومره د اسلام سره دشمني وه. زوی وایي چې ما وی خدای د ما پلار خو دې بیمارۍ نه جوړ مه کړي، د ده خو ډېر پلیت خیالات دي. د پلار باره کې وایي چې خدایه دغې مرض کې فنا او مردار کې. دومره د رسول الله مبارک سره مینه. هارون الرشید د امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې بعد خلق پیغمبرانو ته بد رد وایي او خاص کر د رسول الله مبارک پشان کی. امام مالک وجړل چې بیا د امت د پاتې کېدو فایده څه ده چې د هغې پیغمبر ته کندلي شو دی لا ژوندي وي. امام مالک وجړل چې خبره دې ته راشي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان کی یو سړی د بېادبۍ ټکي استعمال کی بیا خو ټول امت ته قرباني پکار ده. ما بقاء الامة بعد شتم نبیها، هغه امت به بیا په مخ د ځمکه څنګه ژوندی وي چې خلک د هغې پیغمبر ته بد رد وایي او دی لا ژوندي وي. نو نن یقینا د مسلمانانو د تغافل او د دین نه د لرېوالي وجه ده چې کافران ډېر په دلیرۍ سره او ډېر په جرأت سره د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پشان کی گستاخانه کلمې استعمالوي. غازی علم الدین مشهور غازی دی، تاسو به د هغه نوم اورېدلی وي. یو هندو د رسول الله مبارک پشان کې راجپال یو هندو، هغه د رسول الله پشان کې یو رساله ولیکله رنګیلا رسول، او په هغې کې د رسول الله مبارک بد ولیکل، ډېر بد رد یې ورته ولیکل. علماو د هغې باره کې جلسې کولې، جلوسونه به وتل، احتجاجونه به کتل چې د دې هندو
نه د انتقام واغشته شي دغه هندو دې پانسی شي هغه کتاب دغه په هغه زمانه کې ضبط کو حکومت چې دا کتاب بنه تقسیمیږي او هغه ته یو سوره دی جیل ورکو بیا په ضمانت باندې رها شو دغه سلسله کې په لاهور کې علماء جلسه کوله او دا غازی المدین ترکانتو به کولو دیم تیریدو په جلسه چانه تپوسو کو چې دا جلسه څه د پاره ده ساده سړیو ترکان چا ورته چې دغه سیو هندو د رسول الله په شان کې ډیر ګنده کتاب لیکل دی او دا دغه بارکه چې کومو جلسه ده غازی المدین همداغه دینه کور ته لاړو او کور نه پیسې راواغشتي په بازار کې یو ښه زبردسته چړوکۍ واغشته او هغه په لوار باندې ښه تیره کا چې زه به ژوندی یم او د رسول الله په شان کې به یو هندو کتاب لیکي او بیا تپوس کولو چې یاره د دې راجپال زه کم دی دکان کم دی نو چا ورته دکان وښیلو او دی باقاعده هغې دکان ته ورځي او د هغې دکان سره د نورو سیکانو هندوانو هم بلا دکانونه وو او دی سیده ځي او راجپال ته وایي د راجپال نه تپوس کوي چېرې دلته یو راجپال هندو دی هغه څوک دی هغه زه یم که نه ښه وی هغه تی او دا کتاب تا لیکلی دی یا دا ما لیکلی دی بس همغه مالې په دې خېټه کې په چړه باندې ووالو او مغه ځای کې مردار کو او بیا بهر ته راووتو هلته یو نلکه وه په هغې هغه چړه ویندله هندوانو چغې مغې کې وي نږدو مه راځئ او فخر سره وي چې مسلمانانو ما ستاسو غاړه خلاصه کا زه به ژوندی یم زموږ آقا زموږ مرشد عظیم الشان پیغمبر کې به یو هندو کتاب لیکي خیر انګریزانو هغه قید کو او ډیرو ورته ووایي چې ته د دې نه انکار وکړه چې دا هندو ما نه دی وجلی هغه ما دنیا کې یو کار وکړو چې هغه د ما د بخښنې ذریعه ده او تاسو ما د هغې نه منې کوئ علامه اقبال ژوندی و او محمد علي جنام دا هم ډېر لوی وکیل و دی ورته وایي د خدای انصافداره ښه کار دې کړی دی خو ووایه چې ما نه ده کړی وی دا زه نشم کولی ما یو کار ښه په سوچ سمج په عقل باندې کړی دی د دې دپاره چې د رسول الله په مخ کې د قیامت پر ورځ سرخرو ولاړم ډېرو خپلوانو ورته ووایي وکیلانو ورته دومره ووایه چې زموږ د پیغمبر توهین شو زه په جوش کې راغلم زه په ځان نه یم پوه شوی په دې باندې مغه خلاصېدو قانون دی چې یو سړی په لیونتوب کې څوک ووجني د هغه سزا بیا پانسي نه ده د انګریزانو زمانه کې د قاتل لوی جرم او د هغې سزا هغه به پانسي وه دومره ووایه چې زموږ د پیغمبر توهین شوی زه په جوش کې راغلم بیا په ځان نه پوی دومره ووایه وی زه په ځان ښه پوه یم ما ښه دیده دانسته په عقل و حواس باوجود زما دا قرباني مه ضایع کوئ زه دروغ نشم ویلی حالانکه د دنیا د مسلمانانو لوی لوی وکیلان رالل چې دا مقدمه به مونږ جنګو هغې د خدای بنده د انګریزانو په حکومت کې به اقرار کولو چې دا کار ما کړی دی او سم دیده او دانسته مې کړی دی عقل و حواس مې بالکل ټیک اوس هم ټیک دي دا ما دې دپاره کړی دی چې دنیا کې کافرانو ته پته ولګي چې د رسول الله په امت کې داسې کسان موجود دي چې هغوی د خپل آقا مرشد د خپل پیغمبر باره کې د بېادبۍ کلمه نشي برداشت کولی دا ما دیده او دانسته کړی دی
او بیا هغه د میوالی جیل ته منتقل کو او په میوالی کې یو مجذوب وو ا مجذوب میوالی کې ټول شپه ګرځېدو چا د میوالی خلکو د رسول الله ملما جیل ترغله د رسول الله ملما ټول شپه دغه چغې والی سار بیا د مجذوب پته نه لګېده چې خدای خبر دا فرشته وه که مجذوب او بیا هغه پانسي کېږي بیا د هغه جنازه چې څومره عظیم الشان اجتماع په لکونو مسلمانان چې کوم هغه راغلي وو علامه اقبال ژوندی و هغه هم راغی د شهید دې مخ ته چې وکتل د هغه د مخ نه خاص انوار داسې ښکاره کېدلو د مشکو د عنبرو بوی ته تلو علامه اقبال سره نورم بلا ملګري وو دا پنجابی کې وي اساں گلا کر دیا رہن دیا اور تھرکان دا منڈا بازی لے گیا منگا ویسے خبری کولی بعد مسلمان دا خبرو ډیر تکڑی عاشق رسول او جان باز رسول یہ منگا سے خبری کولی دا ترکان بچی چکم دنو لو بہو گٹھلا خبری پا لاہور کی دے میانی صاحب مشہورہ مقبرہ دا باغی کے دا غازی المدین اگر قبر چکم دنو موجود دے دنیا تے دا ثابت تکڑلا چې دا رسول الله په امت کې داسې خلق موجود دی چې هغه د خپل مقدس پیغمبر او د دې مقدس پیغمبر د بیبیانو بارکې د صحابه بارکې د اولاد بارکې څوک د بیت کې هغه نشي مستعملوله یقینا موږ په صحابه ژوندیو موږ دا د اکسیجن لیکن د مسلمان اکسیجن حب رسول الله چې د دې پړ کې د رسول الله مبارک سره مینه وي پکار دا سترګې ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی لیکن د مسلمان سترګې د مدینه خاورم هغه د ځان دپاره د رانجو نه زیاته قیمتي ګڼي زړه باقاعده په سینه کې درزاره کوي لیکن د مسلمان په زړه کې د رسول الله د عزت او د ناموس هغه درد دی په دې باندې د غړه چې کوم دنو چلیږي الله تعالی وایي که ما سره مؤمن یې نو د رسول الله تابعداري شروع کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی به کامل مؤمن اله ګرځي چې زه هغه ته د خپل مور او پلار او د خپل ټولو نه زه ورته زیات قریب یم نو نن کافران د رسول الله مبارک په شان کې داسې پکار د حکومت ته چې دې سفارتخانو سره بایکاټ وکړي بلکہ تمام اسلامی ملکونه شپږ 50 اسلامی ملکونه دي چې هغه باقاعده د ډنمارک او د هالند او د دې کافرانو د سفارتخانو سره باقاعده بایکاټ وکړي مهدی د مسلمانانو بادشاہ هغه ته به پته ولګي چې دا سړی بې دینه دی او د اسلام بارک او مغمال به قتل کو چا ورته مجرم راوستو چې د قریشو بد وای قریش د رسول الله مبارک خاندان نه په قریشو کې کافران هم تیر شوي دي هغه د ټولو قریشو بد وی مهدی ته راغی مهدی ورته وی ته د قریشو بد وی د چا استثنام کې څوک ته وباسي او کنه په قریشو کې رسول الله مبارک هم دی هغه وی د هغه بد وی ما او مغه مالی پتور ورته دا سر داسې بیل کو مهدی به ژوندی وي او د هغه پیغمبر باره کې به یو سړی ګستاخي کوي داسې بادشاهانو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې موضوع باندې مستقل کتاب لیکل 600 صفحو کې الصارم المسلول على شاتم الرسول قیمتي کتاب ده الصارم المسلول هغه 13 توره چې د تیکی نه بهر ته ده چې کوم سړی د پیغمبر توهین کوي او د پیغمبر باره کې ګستاخانه ټکي استعمالوي مشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول د هر چا توبه قبلېږي د مشرکم لیکن چې چا پیغمبر ته کنځلې کړې وي دغه توبه نه قبلېږي به لازمن دغه گردن به چې کوم دنو پرې کړي دغه رنګې نتھورام په حیدرآباد کې یو هندو هغه تاریخ اسلام ولیکلو
او په تاریخ اسلام کې د رسول الله مبارک بارکی ډیر ګنده کلمات استعمال کړل. داغه خلاف علماء جلسې کولی، جلوسونه به وتل، احتجاج چې کوم نه هغه کېدو. باغی کیو بہادر سړی عبدالقیوم هغه وی دی جلسونه سره جوړیږي او دی جلسونه نه سره جوړیږي، د دې کافر سر خورول پکار دی. عبدالقیوم هغه یو زبردست چاکو کتو، وړوکه چاکور سره په دې خو کار نه کیږي، نو غټ کمانیدار چاکو یو کتو سمې تیر کو او خپل خدای ته وی چې دا چاکو ګورا دعا کو چې الله تعالی دا په صحیح ځای کې استعمال کی. او بیا دی نتورام دکان ته هغه نه تپوس کوي چې لکه تا دا کتاب لیکل دی او دې کتاب د رسول الله هغه سوشوا خلک غټ غټ کتابونه لیکي. نو بس هغه د چاکوانو گزارونه پیوکل او هغه دې کې چې کندنو ختم کو. حالانکه هغه علاقه کې بلا اندوالو، لیکن چې یو ویني دوران شي هغه باندې هم دغه سه مقدمات چلی دل. هغه تم قائد اعظم محمد علی جناح ډیر لوی وکیلو او دارنګي علامه اقبال وکیلان ورته د لک پوي کوي د دومره وای چې دا شی مان نه کړي یا دومره دی وای کم از کم چې زه د پیغمبر پشان کی چې کوم ګستاخانه کتاب لیکل ما باندې جذبه را ده بیا پزان نیم پوښوي. په دا وخت کې زه پزان نه پویدم، په ما جنون ولي ونتوبونو بیا به مخلاص شي. چې سره دا وای د خلی ونه ومه به قسم په خدای کدا زه وایم دا ما عمدن او قصدن کړی دی. دا دې د پاره مې کړی چې د قیامت پر د رسول الله مبارک په مخ کې چې وړاندې شم سرخرو به یم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. او دا مخ کرو د تاسو قتل امیر چیمه او نوجوان هغه بار ملکونو کې سبق وې درلګي موتیو چې قتل دا کافران د رسول الله بارک دا وی ورغه او هغه سړی چې کمندونو ختم کو کافرانو اونولو او په جیل کې بیا شهید کو جنازه راغلی و څومره دنیا داغه جنازه کې چې کمندونو شریک و. یعنی روی زمین کې داسې کسان موجود دي د رسول الله په امت کې چې هغه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په ناموس او په عزت باندې سو قربانولو ته چې کمندونو تیاری. او دا تاریخ منتخی هر ځای کې داسې واقعات چې کمندونو هغه راغلي دي. صابر شاه او کله د مانسيري سره قریب دلته یو نوجوان ته پتو لګیدا چې په مانسيره کې یو کافر د رسول الله مبارک بارکه بدر د خبرې کوي، یو سکو او ډیر بدر د رسول الله مبارک ندم یو وړکونه مزیدار تبر تیر کړو چې د دې خاتمه خو بز کومه. مانسيري ته روان دي بلاره کې یو وړکه ماشومه د خپل قبيله او دغه په سر لاس کې خودو چې بچیا د سکار پسې زم دعا وکړه چې الله تعالی ما کامیاب کړي. او بیا ځي هم هغه کافر ته وای چې توبه وباسه مسلمان شه او دا جرم چې دې کړی دی هغه ورته غوسه پته بره داغه د اثر چې کمندونو دو ځای کو او بیا په خپل وای چې دا کار چې کمندونو ما کړي. دا سه بلا واقعات دي، بلا واقعات د زمانونو. یقینا مونږ ته ډېره لویه صدمه ده. مونږ د خپل حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې حکومتونو نه باقاعده مطالبه وکړي چې خبردار زمون د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم بارکی کچام نازیبا حرکتو کو زمونږ به دغه سره تمام تعلقات منقطع وي. خدا دا چې تمام اسلامي حکومتونه په دې مسله باندې متفق شي. زمونږ پلار یا زمونږ مور یا زمونږ مشر ته څوک کاندلیو کې مونږ سکو
دغسی په کلکته کې فوج کې د شپې چټي وه، نو بعد مسلمانانو د رسول الله په شان کې قصیدې او نعتونه ویل. په هغې کې یو هندو د رسول الله په تعریف کې یو قصیده وویل او ډېر خوش آوازه هندوان هم د رسول الله مبارک په شان کې بلا قصیدې ویلې دي. نو یو ډوګرا هندو چرنداس هغه غصه شو، هغه هندو ته کندل کې بې غیرته هندوی او د رسول الله بارکه ډېره بد خوله استعمال کوي چې ته لګیا د هغې تعریف کې. په هغې کې یو نوجوان فوجي را پاسېدو، هغه ته وایي دا خبره ګوره بیا ونه کړي، دا خبره بیا مه کوو، زموږ د پیغمبر. هغه وایي کوم به، وایي ده درته هم نه به کوي. خیر ملګرو خلاصې وکړو، هغه لاړو خپل افسر ته وایي چې پلان کی زموږ د پیغمبر باره کې دا خبره کړې، پوه که که نه پوهېږي نو زه خپل ژوند نه تنګ راغلی یم. هغې افسر هم دې خبرې ته زور ور نه کړو. دی ورغی خپلې کمرې ته اودس یې وکړو، د ماسخوتن لمونځ یې وکړو، بیا دعا یې وکړه چې خدای زما په لاس خدای یو لوی کار وکړي. دې هندو د رسول الله مبارک په شان کې دا بد ټکي استعمال کړل. خدای ما ته خو به اوس خوب نه راځي، او خپل ټوپک کې کارتوسونه واچول، او هغه بل کافر هم په ډیوټۍ ولاړو، هغه سره هم ډک ټوپک و. ورته یې ویل څنګه بیا به د رسول الله مبارک په شان کې څه ټکي وی. هغه کافر پوه شو چې دی خو مولوي، نو هغه هم ورته یکدم ټوپک ور مخامخ کړو، لیکن دی پې ډومبی شو. 11 ګولۍ د هغې د سینې نه پورې را پورې کړي، او بیا په خپله ټاله وواله، او بیګل والا ته وایي چې بیګلو وا دې فوج کې بیګلو والا شي بې ټیمه. تمام را جمع شو، دې خبر شي دا ما قتل کړی دی، د رسول الله مبارک په شان کې دا ټکي استعمال کړي وو. دا ما هغه ته هم دغسې وکیلانو وویل، لیکن هغه وایي نه، دا کار ما دیده او دانسته کړه. داسې بلا واقعات دي په اسلامي تاریخ کې. زما وروڼو مونږ ته انتهایی لوی درد دی. مونږ د حکومت نوم دغه مطالبه کوو چې دې باره کې حکومت قسم راست اقدام وکړي. پاکستان په تمامه دنیا کې یو مضبوط اسلامي ملک دی. زموږ د پاکستان حکمرانانو ته پکار ده چې د دنیا د نورو حکمرانانو سره په دې مسله باندې اتفاق او اتحاد وکړي. که نن اسلامي سربراهان یو شو، په خدای مې د قسمې که آینده دپاره یو کافر د رسول الله شان کې یو ټکم استعمال کړي، هغه د مسلمانانو غیرت ګوري چې دی په اسلام څومره مین دي، دی د رسول الله مبارک سره څومره مینه ده، او د پاکستان د برکته به یو لوی اسلامي بلاک جوړ شي. دا کافران چې لګیا دی ظلم کوي، که دا 50 د اسلامي ممالکو سربراهان په دې مسله باندې یو شو، مجال څه امریکا نه چې دا تمام کفري طاقتونه به ځان ته چې کوم نه لرزه براندامي. ای ویرم چې څه کوم مسلمانان غافله دي، یو دوه جلسې وکړي، یو دوه جلوسونه وکړي، دا هر مال هغه هم دغه کار کوي، یو جلسې جلوسونه وشي، د مسلمانانو هغه غیظ او غضب او جوش چې کوم نه هغه ځان ته. نن امریکای تمام مسلمانان په مخه باندې اغشتي دي، تمام کفري ملتونه یو شوي دي. حالانکه د یهودو او د عیسیانو په منځ کې څومره زمانه جنګ و، یو بل ته به ارامیان وي، عیسایان یهودیانو ته اوس هم ارامیان وایي، حیوانات او خنزیران ورته وایي، او یهود عیسایانو ته. عیسایان وایي دې ظالمانو زموږ پیغمبر وجلی، پانسی کړی دی، او یهودیانو وایي او دا مونږ کړی، مونږ چې کوم نه هغه قتل کړی دی، خپله کې د دوی سخته دشمني وه. حالانکه زموږ عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمانونو ته خېږولی ده. قرآن وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دی نه عیسی علیه السلام قتل کړی دی او نه په پانسۍ خېږولی دی، دی باندې اشتباه راغلی ده. الله تعالی وایي وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه،
الله تعالی غ اسمانونو ته پورته کړی دا زموږ عقیده ده دا د تمامو صحابو د تابعینو د ائمه مجتهدینو مسلک دی لیکن کافران وایي نه هغه پانسی شوی دی لیکن نن هغه یهودي او عیسائی یو دی هندو او سکھ ورسره ملګری دی رسول الله باغه زمانه کې فرمایل الکفر ملت واحده کافران ټول یو ملت دی دا د مسلمانانو خلاف ټول بیا یو ځای شي نن د دنیا کافران یو شوي دي او د رسول الله امت د مخ د ځمکې نه رکول غواړي چې دا مسلمان مونږ ختم کو دا اسلام مونږ ختم کو او یو د دروغو پروپاګاندا شروع کړی ده چې اسلام دهشتګردي ده مسلمان دهشتګرد دی په دنیا کې لوی دهشتګرد هغه امریکا ده افغانستان کې د طالبانو د امن د عدل او د انصاف یو عظیم الشان اسلامی حکومت قائم شوی قسم په خدای چې غلا نشو کولی په 5 کالو کې د طالبانو دور حکومت کې د شپږو غلونو ما سوا د بل چا لاس نه پرې کړی شوی دې ته امن نشي ویلی نیمه شپه په غره کې روانې تا نه چا تپوس به نه کولو شپږو قصاصه شوي دي بیا د هغې نه پس چا قتل نه دی کړی چا د غلا تصور هم نشو کولی د غلا تصور یوه ښځه بې پردې د کور نه نشو وتی دغې ته اسلام وایي که نه دغې ته عدل وایي که نه دا زموږ ملک کې چې فوج هم دی پولیس هم دی سیکشن افیسران هم دي هر څه دي بیا هم خلک اغوا کېږي سړی هلکه دوتنې بوتلې دي پته نه لګي پلانکې بوتلی دی پته نه لګي هلکه 100 لکه روپۍ راړئ نو درته به یې درکو دا د کوم ملک خلک دی او کوم ځای اوسېږي پخوا خو به غلغلا کوله یریدو به د کور مالک چرته راویښ نه شي چرته به ولولي چرته د پولیس ګش را باندې را نشي نن خو اسانه طریقه ده بس نرشه په لاره به یو سړی روان او راقابوي که په ګاډي کې کینی تسبیح لاسو کې وي سپینه ګیرې وي ما پلان کې دی تور صاحب پکې غلي ګاډی دغه سي چې کوم دنو هضم کی هلکه دومره لکه روپۍ راړئ سړی او ګاډی به تاسو داسې ملک دی طالبانو په 5 کالو کې په افغانستان کې مثالی امن قائم کړو د امریکې په اخباراتو کې براله امریکې په اخباراتو کې امریکې حکومت ته مطالبه وا چې امن د افغانستان د طالب نه زده کوي امریکا کې درجه رڼا بینکونه لوټ شي درجه رڼا په سړکونو باندې قتلونه کیږي ډاکې کیږي غلاګانې کیږي اخباراتو کې براله چې دا دومره لوی امریکا چل د طالبانو نه زده کوي فرانس اخباراتو کې د جرمن اخباراتو کې به طالبان نمونه وا چې د طالبانو نه چل زده کوي امریکي ویره دا طالبان هم د پاره لوی عذاب جوړیږي را څخه ختمه کا اسلام دنیا کې پتیدای خریدو زه پاره چې وی چې دلته بم طالبان راځي دلته بم طالبان راځي اگر اسلام نظامو اسلامی نظام کې ډېر لوی طاقت او قوت دی نو دی وجنه مونږه د حکومت په دغه مطالبه کوو چې د نورو حکومتونو سره دې باره کې متفق او متحد شي او یو سم لایحه عمل تیار کړي چې تمام اسلامی سربراهان د محبت رسول د حرمت رسول او د عظمت رسول په بنیاد باندې متفق او متحد شي او د دې کافرانو سره باقاعده بایکاټ وکړي قسم په خدای که دورادم د ډنمارک سیزونه د هالند سیزونه د دې ملکونو سیزونه موږ بند کو د هغې بیړه لګیا ده تباه کېږي او غر کېږي یو مسلمان د رسول الله د محبت دعوه کوي او د هغې شی پرېښوی نه شي پکار ده چې د هغې د سیزونو باقاعده فهرستونه دی په دې باندې اخباراتو کې چاپ شي چې دا صابون او دا پلانکې شی دا پلانکې مشروب بلا سیزونه د هغې دغې ملک ته راځي چې د دې ټولو بایکاټ وشي یو مسلمان
چې د رسول الله امتی ځان ته وایي هغه دومره نشي کولی چې د دغه ملکونو د مصنوعاتو سره باقاعده بایکاټ وشي او په اړه کې دې سره نفرت پیدا شي. بهر حال ما دا عرض کولو چې د رسول الله مبارک ذات سره د مینې تقاضا دا ده چې مسلمان کی مثالی امن قائم کړو. د امریکای په اخباراتو کې براله امریکای په اخباراتو کې امریکای حکومت ته مطالبه وا چې امن د افغانستان د طالب نه زده کوي. امریکا کې درې رڼا بینکونه لوټ شي، درې رڼا په سړکونو باندې قتلونه کیږي، ډاکې کیږي، غلاګانې کیږي. اخباراتو کې براله چې دا دومره لوی امریکا چل د طالبانو نه زده کوي. فرانس اخباراتو کې د جرمن اخباراتو کې به طالبان نمونه وا چې د طالبانو نه چل زده کوي. امریکای ویل دا طالبان هم د پاره لوی عذاب جوړیږي را څخه ختمه کا. اسلام دنیا کې پتیدای خریدو زه پدې چې وی چې دلته بم طالبان راځي، دلته بم طالبان راځي. اگر اسلام نظام اسلامی نظام کې ډېر لوی طاقت او قوت نو دی وجنه مونږه د حکومت هم دغه مطالبه کوو چې د نورو حکومتونو سره دې باره کې متفق او متحد شي او یو سم لایحه عمل تیار کړي چې تمام اسلامی سربراهان د محبت رسول، د حرمت رسول او د عظمت رسول په بنیاد باندې متفق او متحد شي او د دې کافرانو سره باقاعده بایکاټ وکړي. قسم په خدای که دوره دیم د ډنمارک سیزونه، د هالند سیزونه، د دې ملکونو سیزونه موږ بند کو، د هغې بیړه لګیا ده، تباه کېږي او غر کېږي. یو مسلمان د رسول الله د محبت دعوه کوي او د هغې شی پرېښوی نه شي. پکار ده چې د هغې د سیزونو باقاعده فهرستونه دی په دې باندې اخباراتو کې چاپ شي چې دا صابون او دا پلانکې شی، دا پلانکې مشروب بلا سیزونه د هغې دغې ملک ته راځي چې د دې ټولو بایکاټ وشي. یو مسلمان چې د رسول الله امتی ځان ته وایي هغه دومره نشي کولی چې د دغې ملکونو د مصنوعاتو سره باقاعده بایکاټ وشي او په اړه کې دې سره نفرت پیدا شي. بهر حال ما دا عرض کولو چې د رسول الله مبارک ذات سره د مینې تقاضا دا ده چې مسلمان په داسې حالاتو کې انتهایی دردیده وي او د الله په دربار کې سوال کوي. زما وروڼو د دنیا ژوند بسي 80 کاله به لا څه ژوند وي او 80 کاله به لا څه ژوند دي او هغه هم د ذلت مرګ چې د یو سړي په اړه کې د رسول الله په ذات باندې حمله کېږي او د ده په اړه کې درد پیدا نه شي، د دې په خپل اسلام باندې ویریږي. زموږ سره به خو د دغه رسول الله مبارک هغه ذات اقدس دی، اخو رحمت للعالمین دی، اخو به د قیامت پر ورځ خپل امتي باره کې د خدای دربار کې سوال کوي امتی 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 امتی، پروا نشته دی چې څه کېږي او څه نه کېږي. زما وروڼو غیرت پکار دی اسلامي او د اسلام او د پیغمبر او د قرآن سره سم رښتونې مینې پیدا کوي، په زړه کې درد پیدا کوي، دا به د ایمان نه ښیي. چاپیره په حرمت رسول باندې پاکستان کې لګیا دی جلسې دي او چاپیره د حکومتونو نه همدغه مطالبه کوي د اسلامي حکومتونو نه، خاص کر سعودي حکومت چې د تمام اسلامي ملکونو په لحاظ د حرمینو یو مملکت دی چې هغه د تمام سربراهان د اسلامي مملکتونو جمع کې مدینه منوره کې یا مکه مکرمه کې او یو لوی احتجاجي مؤتمر کې اجتماع کې او د دې کافرانو نه باقاعده مطالبه وکړي. چېرې مسلمان د عیسی علیه السلام بد ویلي، چېرته یو اخبار د موسی علیه السلام بد ویلي. موږ خو تمام پیغمبران د خپل سر تاجونه ګڼو، د خپل سر ګلونه ګڼو. لا نفرق بین احد من رسله، موږ تمام پیغمبران د خپل سر ګلونه او تاجونه ګڼو.
کتما موسی علیہ السلام سو کے اعتراض کئی غیر پارم منگ خپنی وینو ورکولو تا تیاریو کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دا تمام پیغمبران ډېری مقدس منزه برگزیده شخصیات دي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. مسلمان خمری چې سړی په یو پیغمبر کاغه یونس علیہ السلام ولی نیوی پیغمبر علیہ السلام وی لا تفضلونی علی یونس ابن متی ما په یونس علیہ السلام افضل مګنئ. مونږ تمام پیغمبران اخوة لعلات مونږ ټول رونه یو. چرم یو مسلمان دیو پیغمبر توہین نه ده کړی بلکې توہین کننده ته سزا ورکړي. د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم د مخ خدا کائنات الله تعالی ورفعنا لك ذکرک الله وی او انک لعلی خلق عظیم وی. پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې هغه وخت کې هم کافرانو بدوی مذمم به ورته وی مذمم چې دا چا ډیر بد ویلی شي. رسول الله صحابه جړل او دغه وخت صحابه ډیر کمزوري وو. رسول الله مخه بکیږي زه محمدم د محمد معنا ډیر تعریف کړي شوی ډیر تعریف کړي شوی. سپوږمۍ چې راوخیږي د سپي غاپي دا څوارلسمه پنځلسمه سپوږمۍ رستو راخیږي او بیا دا رستو نه سپي غاپي چې داسې دي سپي غاپي او سپوږمۍ لګیا د خپل رفتار کوي. دا سپي به دغسې غاپي لیکن د رسول الله شان د رسول الله عزت ناموس حرمت عظمت ابدا هر سنه چې کوم دغه سیوا کیږي. وعلى كل حال ما په دې بنیاد باندې نن دا خبرې وکړي دعا وکړي چې الله تعالی دا کافران نیست و نابود کی.